السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. زه یم سیدالله حسن یو ځل بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته یوه ډېره خوندوره طریقه درښیم چې موږ څنګه کولی شو په خپل موبایل کې داسې ویډیوګانې جوړ کړو چې بالکل خلک به د خندا درته مړه شي او که تاسو هغه ویډیو ورته ښکاره کړئ ډېر به درته خوند او که تاسو هغه ویډیو خپلو ملګرو ته ولیکئ واقعیت ده چې هغوی به ډېر حیران درته پاتې شي تاسو څنګه دا ویډیو جوړه کړې ده. ملګرو دا طریقه داسې ده چې موږ څنګه کولی شو چې یو انځور باندې خبرې وکړو، یعنې د یو چا انځور راواخلئ د خپل ملګري یا د بل چا انځور راواخلئ، هغه به چې کله تاسو هغه خپل خبره ورسره وکړئ نو هغه تصویر به په خپله خبرې شروع کړي، یعنې خوله به خوځوي سترګې به رافوي همدغسې به خبرې کوي. نو دغه طریقه زه تاسو درښیم. نو تاسو ورسره اواز هم بدلولی چې ډول ډول اوازونه پکې دي، مثلا هر ډول دي د ماشوم جینۍ هر ډول اواز چې تاسو وغواړئ هغه ټول پکې شته. نو ملګرو دغه اپلیکیشن د سپیک پیک دغه اپلیکیشن لینک په ډسکرپشن کې شته، تاسو له هغه ځای څخه په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شئ. ملګرو کله چې تاسو دغه راخلاص کړئ دا ډول انټرفیس لري. ما خو مخکې لږ خبرې پکې ثبت کړي دي، دلته ګورئ ملګرو دلته چې تاسو خپله خبرې ثبت دغه مایک اپشن دی، په دغه به کلیک وکړئ، خپله خبره به ورسره ثبت کړئ. کله مو چې خبره ثبت کړئ هغه به پلی کوئ. بیا ګورئ سلام څنګه یاره ښه یې جوړې تک ما خبرې ورسره ثبت کړي دي. ملګرو دلته تاسو ته لاندې اپشن ښکاري اډ فیس، دغلته به تاسو خپل یو مخ یعنې یو انځور ورته زیات کړئ. دلته یو انځور زیاتوم مثلا ګورئ ملګرو دلته اول سر کې څو انځورونه کړي، مثلا د ټرمپ انځور دی. ګورئ چې دا کله پلی کړم هغه به خبرې شروع کړي. سلام څنګه یاره ښه یې جوړې تکړه یې په خیر یې وخت صد دې ښه تېرېږي. ګورئ دغه او بل ملګرو دغه چې تاسو دلته د اواز ته بدلون هم ورکولی شئ. دلته ښکاري افیکټ، په افیکټ باندې چې کلیک وکړئ دلته اوازونه بېلابېل راځي، د ماشوم جینۍ هر ډول غږ چې تاسو وغواړئ هغه ټول پکې شته. نو تاسو چې هر ډول اواز غواړئ هغه پکې شته. ګورئ سلام څنګه یاره ښه یې جوړې نور اوازونه هم پکې شته، مثلا د ماشوم اواز. سلام څنګه یاره ښه یې جوړې او تاسو دلته چې کله کلیک وکړئ بل مخ یا بل فیس یعنې بل څېره هم ورزیاتولی شئ انځور. دلته به تاسو د بل اپشن باندې کلیک وکړئ، تاسو بل کوم انځور غواړئ هغه هم ورزیاتولی شئ. ګورئ کله چې تاسو پلی کړئ سلام څنګه یاره ښه یې جوړې تکړه یې په خیر یې وخت صد دې ښه تاسو بل انځور هم ورزیاتولی شئ. دلته ملګرو تاسو ګیلري باندې کلیک وکړئ، د ګیلري څخه یو انځور هم ورته راخیستی شئ. مثال په ډول زه به یو انځور ورته راواخلم له دغه ځای څخه. تاسو چې هر ډول انځور ورته رااخلئ، د مثال په ډول زه به راواخلم د اصغر افغان انځور. ګورئ لږ جنریټینګ غواړي نو جوړېږي. اوس چې کله زه دغه پلی کړم دغه باندې خبره به شروع کړي. تاسو چې کله دغه جوړ کړئ ملګرو کله تاسو دغه جوړ کړئ لاندې سیو اپشن ښکاري، میموري کارډ اپشن په دغه به تاسو کلیک وکړئ او دلته ملګرو دغه مکمل ډول ستاسو موبایل ګیلري ته ډاونلوډ شي. ملګرو دغه لږ وخت نیسي، اول وخت کې ګورئ پوره شو دغه ستاسو د موبایل ګیلري دا ویډیو سیو شوه. نو ملګرو په دې طریقه تاسو دغه ویډیوګانې جوړولی شئ په ډېر ښکلي او ښایسته انداز سره. بالکل که تاسو ټیک ټاک ته پکې ویډیوګانې جوړوئ په ډېر ښکلي انداز سره تاسو ټیک ټاک ته پکې خوندورې ویډیوګانې جوړولی شئ. نو ملګرو دا زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ او له خپل ملګرو سره شریک کړئ. مننه، ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.